اسمان برګ و. دوه نجونې په یوه پراخه دره کې روانې وې. تر مخ یې یوې خړې خرې په ډبرو کې چټک ګامونه اخیستل. د خرې پر شا د اوبو تش ځای پروت و. دوی ښه شېبه مزل وکړ. بیا د یوې چینې پر غاړه ودرېدې. اوبه له یوې تیږې راوتلې. د نري لښتي دواړو غاړو ته شنه واښه ولاړ و. وړانګې د خرې له شا ځای ښکته کړ. ماریا ته یې مخ ور واړوه. هغه څو ګامه لرې ولاړه وه، ورو ورو غږېدله. وړانګې په خندا وویل: ولې له ځان سره ګډه یې؟ د ماریا شونډې ورپېدې. څه؟ ما ولیدې خپل ګریوان ته دې خوله نیولې وه، تا خبرې کولې. ماریا یوه شېبه غلې وه، بیا یې یو دم وخندل. ما دعا ویله. وړانګه له خندا شنه شوه. خدای که دې په یوه خبر پوه شوی یم. انګریزي وه. وړانګې هماغسې په خندا وویل: په انګریزي دعا ویل کیږي؟ ماریا غلې وه. وړانګې وویل: موږ په اوبو پسې څومره لرې راځو ها؟ ماریا سړه ساه واخیسته. د لښتي پر ژۍ کښېناسته. تر رڼو اوبو لاندې زیږه شګه پرته وه. د شګې په سر د ګوتې په اندازه کوچنیو خړو ماهیانو لکۍ وهلې. وروسته یې اوبو ته لاس ور وغځاوه. سړې وې. یوه لپه یې مخ ته ور واچوله. له سپینې لندې ځنې یې راڼه څاڅکي وڅڅېدل. اوږدې ګوتې یې په تورو ویښتو کې تېرې کړې. بله لپه یې مخ ته ور واچوله. نرۍ وروځې یې لندې وې. بیا یې وړانګې ته وکتل. ژي ته یې په لپه اوبه ور اچولې. ماریا وویل: ویریږم. وړانګې وخندل. ولې؟ که دې ورور خبر شو نو بیا نه خبریږي. ماریا یوه شېبه غلې وه. بیا یې وویل: اوس به یې رمه راوستې وي، ناوخته شو. د وړانګې شونډې وخوځېدې. دا دی ژای ډکېدو ته نږدې دی. ماریا مخامخ وکتل. غونډۍ ټیټې وې. ځای ځای سپاندې او هسک اغزي باد ښورول. لرې پر یوه غټه ډبره دوه سرایي کوترې ناستې وې. په ټوله دره کې چوپه چوپتیا وه. یوازې یوې کوترې غومبرې وهلې. ځای پر ځای راګرځېده. ماریا کیڼ لور ته وکتل. دا غونډۍ هم تر ډېره هغې بلې ته ورته وه. یوازې کوترې نه وې. ښي لور ته یې مخ واړوه. رنګ یې والوت. په بیړه یې وویل: وړانګې. وړانګې وخندل. پرته له دې چې سر پورته کړي، شونډې یې وخوځېدې. دا دې ډک شو. ماریا چیغه کړه: ورور دی. وړانګې په بیړه سر پورته کړ. شېرګل منډې ور وهلې. ولاړه شوه. د ماریا مخې ته ودرېده. په رېږدېدلي غږ یې وویل: زړه دې غټ ونیسه، تا ته څه نه وایي؟ لنډه شېبه ووته. شېرګل ور ورسېد. ساه یې لنډه لنډه کېده. سترګې یې رډې راختلې وې. لاس یې پورته کړ. چیغه یې تر خولې راووته: تا ته چا ویل چې دا پلیته دلته راوله؟ کوترې والوتې. یو کړس شو. وړانګه کیڼ لور ته ړنګه شوه. شېرګل دوهم ځل لاس پورته کړ. ماریا پر نجلۍ ور پرېوته. چیغه یې کړه: ما! شېرګل لاس ونیو. په زوره یې وویل: هاخوا شه، که نه نو. ماریا په بیړه ولاړه شوه. یو ګام یې واخیست. د سړي تر مخ ودرېده. چیغه یې کړه: که نه نو څه؟ ها؟ په ښځو لاس پورته کوې بې غیرته؟ یوه شېبه دواړو یو بل ته وکتل. د ځوان سترګې سرې وې. د نجلۍ په سترګو کې اوښکې رغړېدلې. شېرګل په زوره وویل: خوله دې وتړه. د ماریا شونډې وخوځېدې. ته هم ځان ته نارینه وایې. وروسته یې وړانګه تر مټ ونیوله. د هغې لاندینۍ شونډه وینې وه. په سترګو کې یې ویره ښکارېدله. ماریا سړي ته وکتل. ورو یې وویل: شونډې ته یې وګوره، ډېر زورور یې، داسې نه ده؟ د شېرګل سر وځړېد. ماریا چیغه کړه: تا ولیدل؟ زه نه یم تښتېدلی. شېرګل غلی و. ماریا د وړانګې لاس ونیو. ورو یې وویل: راځه. وړانګې په اوبو کې پراته ژي ته وکتل. ماریا تر لاس کش کړه. دواړه روانې شوې. خره د غونډۍ نیمایي ته رسېدلې وه. په اسپاندو او اغزیو کې یې خوله وهله.
کوچای ځړېدلی سر ولاړ و. بوډۍ د کېږدۍ سیوري ته ناسته وه. وړۍ یې رسلې. وروسته یې سر پورته کړ. نجونې ولاړې وې. بوډۍ په بیړه وویل شېرګل ته غوسه ورغلې وه، مخې ته مه ورځئ. وړانګې د خپلې انا غېږې ته ځان ور واچاوه. یو دم یې وژړل. بوډۍ ورته وکتل. د لاندنۍ شونډې پر سر یې ډومبک وینه پرته وه. ورو یې وویل ځار بلا دې راباندې وګرځه. د وړانګې ژړا زور ونیو. ماریا یوه شېبه ولاړه وه، بیا کېږدۍ ته ورننوته. کوچۍ خپل زوی کراره وه. ماریا یې تر څنګ کېناسته. ماشوم ته یې وکتل. تک ژېړ و، نری پښې یې درلودې. د ملا هډوکي یې راوتلي ښکارېدل. ماریا وویل څه شی ورکوې؟ د ښځې شونډې وخوځېدې. دوزې شودې. ولې خپلې؟ کمې دي، مړولی نه شم. ماریا یوه شېبه غلې وه، بیا یې وپوښتل د 4 میاشتو دی؟ کوچۍ وویل دا 1 میاشت ده. په کور کې وریجې لرئ؟ کوچۍ ورته وکتل. ورو یې وویل خدای زده، موږ وریجې ډېرې نه پخوو. ماریا وویل که ماشوم له 4 میاشتو وروسته شوله په شیدو کې لنده ډوډۍ او داسې نور پاسته خواړه وخوري، ګټه ورته لري. کوچۍ هماغسې په حیرانۍ ورته کتل. ماریا پر اوږه لاس ورکېښود. ورو یې وویل یو ځل یې وازمایه. ولاړه شوه. د باندې یې وکتل. بوډۍ د پخوا غوندې څرخۍ تاوه وه. وړانګه لرې د میږو او پسونو په منځ کې د توت سیوري ته ناسته وه. ماریا ورغله. وړانګې ته یې وکتل. اوږده باڼه یې سره سریښ و. تر څنګ یې کېناسته. تر ډېره دواړه غلې وې. وروسته د وړانګې ژړغوني غږ چوپتیا ماته کړه. ورو یې وویل ورور مې غوسه ناک سړی دی، خو تر اوسه یې په ما لاس نه و پورته کړی. دا یې لومبۍ څپېړه وه. د ماریا شونډې وخوځېدې. زما له لاسه. وړانګې وویل ته نه یې ملامته. ماریا میږو او پسونو ته سترګې ور واړولې. ټول پراته وو. ځمکه له وچو او لندو پچو ډکه وه. ځای ځای له ونې رالوېدلي توتان ښکارېدل. د څو لویو شنو مچانو بنګی خود. وروسته یې مخامخ وکتل. ورو یې وویل راغی. وړانګې سر پورته کړ. شېرګل په خره پسې روان و. شېبه وروسته د کېږدۍ تر څنګ ودرېد. بوډۍ ور پورته شوه. لاسونه یې خوځېدل، خو غږ یې نه راته. یوه شېبه سره ودرېدل. بیا شېرګل کېږدۍ ته ننوت. بیرته راووت. نیغ د توت خواته ور روان شو. شېبه وروسته د خپلې خور تر څنګ کېناست. سر یې وځړېد. له خاورو یې یو خلکی ور پورته کړ. پر ځمکه یې څو کرښې ویستې. ورو یې وویل له ما خفه یې؟ وړانګه غلې وه. شېرګل سر پورته کړ. وړانګې ته یې وکتل. د هغې غټې سترګې لندې وې. ورو یې د نجلۍ سر په خپل ټټر پورې ولګاوه. نجلۍ ژړل. شېرګل وویل بیا به داسې نه کېږي. د نجلۍ ژړا زور ونیو. شېرګل وویل زړه مې مه راخوره. نجلۍ هماغسې ژړل. ښه شېبه یې اوښکې تویې کړې. وروسته ورو ورو کراره شوه. ماریا دواړو ته کتل. شېرګل وویل ورشه، مخ ته د یو 2 لپې اوبه ور واچوه. وړانګه ولاړه شوه. شېرګل پسې کتل. نجلۍ کېږدۍ ته نږدې ایښې ګړي ته ور وګرځېده. شېرګل په ځړېدلي سر وویل تا ته هم پړی یم. ماریا غلې وه. د شېرګل شونډې وخوځېدې. ته خو پوهېږې ستا وطنداران ډېر کلک زړونه لري، په چا صرفه نه کوي. ماریا غلې وه. شېرګل وویل زه مې په خور ویرېدم. ماریا په خبره کې ور ولوېده. ما خو نه وژله. د شېرګل سر وځړېد. ورو یې وویل
تیر کال د توتانو په وخت کې و تیاره راغله. هغه وخت چینې ته نږدې یوه کیږدۍ ولاړه وه. نه پوښتنه نه باسخواست، لوی بم یې پرې واچوه. د پسونو او انسانانو غوښې مو نه شوی سره بېلولی. ځوان غلی شو. نجلۍ ورته وکتل. څېره یې نیولې وه. ځوان وویل دا اندېښنه به تر هغو را سره وي تر څو چې ته دلته یې. ماریا وویل ژمنه کوم کورنۍ به دې له خطره لرې وي. شېرګل ورته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. له کومه داسې ډاډه یې؟ نجلۍ وارخطا شوه. یوه شېبه غلې وه. یو دم یې وخندل. نه پوهېږم، زړه مې همداسې راته وایي. ځوان وخندل. ماریا وویل ته دومره بد هم نه یې، په خندا کې ښکلی ښکارې. د دواړو سترګې سره وجنګېدې. د شېرګل سر وځړېد. ماریا ولاړه شوه. ورو یې وویل په ما باور وکه، نه تښتم. شېرګل پر خاورو لیکې ایستلې. شېبه وروسته یې سر پورته کړ. ماریا روانه وه. ده تر هغو پسې کتل چې نجلۍ کېږدۍ ته ننوته.